دا د آیډیو پروګرام دی ولې دا یو کال موږ پروجیکټ دی دا پروجیکټ کې موږ دوه فیس راځي یو فیس د شپږ میاشتو دی هغې کې تقریبا موږ 50 نجونه تیاروو بیا دا دویم فیس دی په دې کې 50 نجونې دي هغو ته موږ هنر ورکوو په دې کې 23 نجونه افغان ریفیوجیز دي او 14 نجونه پاکستانیان دي موږ دې ته هنر ورکوو هنر هم په دې کې نه دي موږ سلایي کارونه نجونې ته زده کوو بیا دا د شپږ میاشتو کورس دی هر میاشت موږ 6000 روپۍ دې ته وظیفه ورکوو هغه د ترانسپورټ له ورکوو ولې دا اداره په غوثاباد کې دی په دې کې لیرې نجونې راځي څوک د دیبې سره راځي سریاب سره راځي سیټلایټ ټاون سره راځي بازار خوا سرکي روډ باندې هغه ته د ترانسپورټ له یعنې مطلب پیسې میلاویږي وظیفه دې ته میلاویږي بیا دا شپږ میاشته دې دا کورس وکړي بیا په دې باندې یو مشین ورکوو یو ټول کټ دی هغه کې مکمل سامان دی د سلایي هغه ورکوو یو صنعت ورکوو د ولې موږ پروجیکټ دی هغې خپل برانډ هم سته هنرمند هغې برانډ نوم دی په دې کې موږ کارونه بیا د دې علاوه دغه نجونه فارغ سي بیا دې خپل په پښو باندې ودرېږي بیا دې خپل کار سټارټ کړي دلته دغه دې کې آیډیو دلته سټال لګېدل دی آیډیو خو ډېر غټ سټال لګېدل دی د دې علاوه ترقي غدي ترقي هم د افغان ریفیوجیز باندې کار کوي نور پروجیکټ دی هغه هم په افغان ریفیوجیز باندې کار کوي موږ په کال کې 100 نجونې تیاروو موږ دا نه کوو یو کلچر شو کوو اوس دا یو سیمینار دی په دې کې خلک راځي پروجیکټ والا مختلف پروجیکټ والا خلک راځي دا د دیانو سامان ګوري کله ګلابتون کار سو کله خامک کار سو کنداري کار سو دغه موږ نه دی یو ماډرن ټچ کې ورکوو کله په موبایل په کور کې اوسو لیپټاپ کور سو وایلټس ولې او په ګوټو باندې اوسو کچنونه اوسو په دغه موږ دا رنګ سټالونه لګو ډېر خلک راځي د کوټې غیم د کوټې څخه باندې خلک هم راځي مختلف پروجیکټ خلک راځي هغه ګوري بیا هغه نظریه باندې یو لیک جوړ سي بیا دا نجونې څه دي اډر موږ ورکو د لاس کار غدي تقریبا د چاسوتي کار دی پړونان دي په پړونان باندې کارونه سوي دي بیکونه دي وایلټ دي کچنونه دي وال کلاک دي نور پاینې باندې کارونه دي دسترخوانان دي پرسونه دي کم سامان دي د کریشې کار دی د غمیانو کار دی دا ګرده دغه نجونو